بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نامه د هغې پاک ذات چې ډیر بخښونکی او مهربانه دی. د انګلیش ټو پښتو لرنینګ زده کوونکو، زه راغلم نن مې ستاسو دپاره یو بل نوی کلاس راوړو. د یو نوي کلاس سره راغلم په دې امید چې تاسو به راته هم ټول روغ او جوړ او د ژوند په مزو کې به یئ. په دې نن کلاس کې به تاسو ته پته وي چې ما تاسو په تمنیل باندې ولیدل چې ما څه راوړي دي. په دې نن کلاس کې ما د انګلیش ګران ټکي راوړي دي، ګران لفظونه مې راوړي دي او هغه مې په جملو کې هم استعمال کړي دي. د دغه ګرانو ټکو معنی درته هم کوم او دا به په جملو کې هم استعمالوم. د دغه جملو معنی به درته هم کوم چې تاسو په دې ټکو باندې پورا پوه شئ، یعنی په مکمله توګه په دې ټکو باندې پوه شئ، د دې په استعمال باندې پوه شئ. کلاس به شروع کوو، خو ګورئ د کلاس د شروع کېدو نه مخکې به تاسو ټول اول زما سلام واخلئ او د سلام نه وروستو به د کلاس په شروع کېدو باندې ټول بسم الله ووایئ. زه به هم د کلاس شروعات د بسم الله نه کوم. صحیح ده؟ اولنی ټکی زه تاسو ته وایم سلایټلی. سلایټلی خو به تاسو ډیر نه وي اورېدلی، خو په دې کلاس کې په اول ځل باندې واورئ. سلایټلی وایي لږ شان. ګورئ کله چې تاسو ته زه د ټکي استعمال کوم نو تاسو به په دې باندې پوهیږئ. I was slightly surprised. زه لږ شان حیران وم. I was slightly surprised. زه لږ شان حیران وم. تا دا کار وکړو یار، زه لږ شان حیران وم. صحیح ده؟ بیا بل ټکی درته وایم، دا به تاسو ډیر اورېدلی وي. سم واټ، څه حده پورې. مونږ وایو که نه چې هغه دا کار څه حده پورې کړی دی، نو دغه څه حده پورې ته تاسو ویلی شئ سم واټ. He was somewhat doubtful. هغه د څه حده پورې شکمن و. د ډاوټفول مطلب دی شکمن. یار هغه په ما باندې د څه حده پورې شکمن و، نو دغې ته تاسو ویلی شئ somewhat. He was somewhat doubtful. هغه د څه وخته پورې د څه حده پورې شکمن و. بیا ورپسې ټکی چې کوم دی ایکولی. د ایکولی مطلب دی یو شان. ګورئ د دې استعمال ته تاسو وګورئ. شیر د کیک ایکولی، یعنی کیک یو شان تقسیم کا، ټولو له یو شان په ټولو باندې یو شان تقسیم کا، چاله لږ زیات مه ورکوه. صحیح ده؟ دغه یو شان ته تاسو ویلی شئ ایکولی. شیر د کیک ایکولی، کیک یو شان تقسیم کړه. بیا ټکی دی بیسیکلی. تاسو ګورئ دې ټکي ته په غور سره وګورئ. دا ډیر خلق وایي بیسیکلی، خو دا بیسیکلی نه دی، دا دی بیسیکلی. صحیح ده؟ دا وایي بنیادی ته. I am basically from Peshawar. I am basically from Peshawar. یعنی زه بنیادی د پیښور یم، یعنی زما پیدایش په پیښور کې شوی دی، زه بنیادی د پیښور یم. دا ټکی به تاسو ډیر زیات اورئ. بیسیکلی صحیح، بنیادی. صحیح شو که نه؟ انیشیلی. د انیشیلی مطلب دی په شروع کې، یعنی زه په شروع کې ډیر کمزوری وم، زما انګلیش اوس ډیر ښه شو. تاسو داسې هم ویلی شئ، د دې داسې مطلب راځي. ښه، انیشیلی I was shocked. په شروع کې زه حیران وم. انیشیلی I was shocked. په شروع کې زه حیران وم. بیا ورپسې ټکی چې کوم دی جینټلی، په نرمۍ سره. یار هغه ته په نرمۍ سره دا خبره وکړه چې ویې مني. صحیح ده؟ د دې استعمال ته تاسو وګورئ. ډو اټ جینټلی، دا په نرمۍ سره کوه. ډو اټ جینټلی یعنی دا کار دی، دا په نرمۍ سره کوه، په سختۍ سره یې مه کوه. هوپفولي، د هوپفولي مطلب دی امید دی، چې مونږ وایو که نه چې امید دی چې سبا باران وشي، نو د دغې دپاره تاسو ویلی شئ هوپفولي، امید دی چې. هوپفولي you will understand.
امید دی چې ته پوه شي. hopefully you will understand. امید دی چې ته به پوه شي. ورپسې ټکي ته وګورئ totally. په مکمله توګه، یعنی ګاډی په مکمله توګه باندې سوی دی، په مکمله توګه باندې تباه شه. داسې خبرې تاسو اورئ. نو دغې ته وایي totally. I totally forgot. زما نه په مکمله توګه هیر شو. یار ستا دپاره دا څیز ما راوړه، تا ماته یاد کړی و، خو زما نه په مکمله توګه باندې هیر شو. I totally forgot. زما نه په مکمله توګه هیر شو. twice. د twice مطلب دی دوه ځل. یو ځل one، twice دوه ځل. once یو ځل، twice دوه ځل، thrice درې ځل. صحیح ده. I watched it twice. I watched it twice. ما دا دوه ځل کتلی. دا میچ خو یار ما دوه ځل کتلی، یو ځل نه دوه ځله مې کتلی. I watched it twice. دا ما دوه ځل کتلی. که تاسو څه څیز دوه ځل کتلی وي او تاسو وایئ چې دا ما دوه ځل کتلی دی، نو د دوه ځل په ځای باندې تاسو د twice استعمال کولی شئ. صحیح ده. everywhere. د everywhere مطلب دی هر چرته. ګورئ د دې استعمال ته. air is everywhere. هوا هر چرته ده، یعنی هوا په هر ځای باندې لګي، که نه په هر ځای کې وي، نو تاسو ویلی شئ چې air is everywhere. هوا هر چرته ده. obviously. څرګنده. مونږ وایو که نه چې ډېره ښکاره خبره ده، ډېره څرګنده خبره ده، نو د دغې دپاره تاسو ویلی شئ obviously. د دې استعمال ته تاسو وګورئ. obviously he is lying. ښکاره ده چې هغه دروغجن دی، یعنی ما ته معلومه ده، ما ته ښکاره ده، څرګنده ده چې هغه دروغجن دی. obviously he is lying. ښکاره ده چې هغه دروغجن دی. بیا دی perfectly. پورا. پورا خو یو الله دی. I am perfectly fine. زه اوس پورا ښه یم. I am perfectly fine. زه اوس پورا ښه یم. په ما کې یو ځای هم خراب نشته دی، الحمدلله زه اوس پورا ښه یم. نو تاسو داسې ویلی شئ perfectly. صحیح ده. ورپسې ټکی بیا څه داسې دی چې suddenly. د suddenly مطلب دی ناڅاپه. مونږ چې وایو اچانک، ناڅاپه داسې کار وشو، اچانک دا وشو، دې ته وایي suddenly. it happened suddenly. دا ناڅاپه وشو. it happened suddenly. دا ناڅاپه وشو. بیا به ورپسې ټکی څه داسې دی چې truly. truly خو ډېر اسان او ډېر عام ټکی دی. په رښتیا. it is truly beautiful. دا په رښتیا ښکلی دی. it is truly beautiful. دا په رښتیا ښکلی دی. ورپسې ټکی دی all together. د all together مطلب دی بیخي. that is all together wrong. دا بیخي غلط دی. تا چې دا کوم کار کړی دی که نه، دا بیخي غلط دی، د سر نه تر پای پورې دا غلط دی. that is all together wrong. یعنی دغه بیخي غلط دی. ورپسې ټکی دی together. د دې نه all وران شو. صحیح ده. دا صرف شو together. alt لرې شو. نو د دې مطلب شو یو ځای. together مطلب شو یو ځای. we are all together. مونږ ټول یو ځای یو. we are all together. مونږ ټول یو ځای یو. deliberately. په ناغرضۍ سره. دا کار هغه په ناغرضۍ سره وکړو، په قصد سره یې وکړو. د دې دپاره تاسو ویلی شئ deliberately. صحیح ده. د deliberately مطلب دی په ناغرضۍ سره. he did it deliberately. هغه دا په ناغرضۍ سره کړی. he did it deliberately. هغه دا په ناغرضۍ سره کړی دی، یعنی ځان یې ناغرضه کو او دا یې وکړو. hardly. په سختۍ سره.
he hardly goes there. هغه په سختۍ سره ځي دلته. he hardly goes there. هغه په سختۍ سره ځي دلته. هغه دومره په اسانه نه ځي، ډیر په سخته سره ځي. صحیح ده؟ نو په سختۍ سره تاسو ویلی شئ hardly. unfortunately په بدقسمتۍ سره. unfortunately he failed. په بدقسمتۍ سره هغه فیل شو. هغه په سکول کې ډیر په بدقسمتۍ سره پیل شو. یعنی هغه محنت کړی او دا د هغه بدقسمتي وه چې پیل شو. صحیح ده؟ داسې خبرې مونږ کوو. نو په بدقسمتۍ سره ته تاسو ویلی شئ unfortunately. په بدقسمتۍ سره. او بیا ورپسې ټکی دی fortunately. په خوش قسمتۍ سره. صحیح ده؟ fortunately he passed. په خوش قسمتۍ سره هغه پاس شو. هغه دومره کار نه وکړی، دومره سټډي نه وکړی، خو هغه خاصې خوش قسمت او په خوش قسمتۍ سره پاس شو. fortunately he passed. هغه په خوش قسمتۍ سره هغه پاس شو. بیا دی بل ټکی چې کوم دی therefore د دې دپاره. therefore د دې دپاره. therefore I call you. د دې دپاره ته ما راغوښتی یې، یعنی ته ما کال کړی. د کال مطلب دی راغوښتل. صحیح ده؟ therefore I call you. د دې دپاره ته ما راغوښتی یې. ورپسې چې کوم ټکی دی everywhere. زما په خیال چې دا په دې کلاس کې تیر خوم شو، خو بیا یې درته خوم معنی کومه، شاید چې دلته یې معنی لږه بدله راغلې وي. په هر ځای کې د هغې مطلب معنی مونږ کړې وه هر چرته، یا هر چرته او یا په هر ځای کې د دواړو مطلب معنی یو شان ده. صحیح ده؟ we searched everywhere. مونږ په هر ځای کې وکتو. یار علي نشته دی، علي ورک شوی دی. مونږ په هر ځای کې وکتو، مونږ سرچ کو. صحیح ده؟ we searched everywhere. مونږ په هر ځای کې وکتو. بیا ګورئ د کلاس دا اخیرني ټکي دی، یو ټکی دوه مونږ سره پاتې دي. usually په عامه توګه. دا ټکی خو مونږ ډیر وایو په عامه توګه. د دې انګلیش دی usually. I usually wake up at 9 o'clock. په عامه توګه زه 9 بجې پاسم. I usually wake up at 9 o'clock. په عامه توګه زه 9 بجې پاسم، یعنی په عامه توګه زه د خوب نه سحر 9 بجې پاسم. او بیا د دې کلاس دا اخیرنی ټکی دی، دې ته تاسو وګورئ often. د often مطلب دی اکثر. صحیح ده؟ زه اکثر هلته ځم، هغه اکثر دلته کې راځي. دا ټکی مونږ ډیر زیات استعمالو، د اکثر لفظ مونږ ډیر زیات وایو. نو د دې انګلیش دی often. خو ګورئ په دې کې دا ټي سایلنټ دی، دا نشي ویلی. دا به تاسو OFEN وایي، په دې کې به دا ټي نه وایي. دا دی often. د دې استعمال ته تاسو وګورئ. he often comes late. he often comes late. هغه اکثر ناوخته راځي، هغه اکثر کور ته ناوخته راځي. he often comes late. هغه اکثر ناوخته راځي. هم په دې ځای باندې به د نن ورځې د کلاس اختتام وکړو. زمونږ د نن ورځې کلاس هم په دې ځای باندې پای ته رسي. زه امید کوم چې د دې کلاس نه به تاسو ډیر څه زده کړي وي. ستاسو په انګلیش کې به ډیر ښه والی راغلی وي. دا مشکل دا ګران ټکي به تاسو زده کړي وي. د دې استعمال به مو په جملو کې زده کړی وي. تاسو چې څومره هم انګلیش اورئ، ستاسو د اوریدو سره به ستاسو په انګلیش کې ډیر ښه والی راځي. دا که تاسو بیا ګورئ، دا بیا هم را د سره کولی شئ، بیا یې هم را د سره کولی شئ. تر هغې مه پرېږدئ دا تاسو ته ما په ریکارډ باندې راوړه تر څو چې مو زده کړی نه وي. که ژوند وي زه به راوړم ستاسو دپاره یو بل نوی کلاس، د نوي کلاس سره به راځمه. ما هم په خپلو خصوصي دعاګانو کې یاد ساتئ او زما به هم تاسو ته دغه دعا وي چې چرته هم یی الله مو ښاد ساته.